دې لږ شان یادګیرونه تاسو ته وایم د اسرائیل د یو سینیر ټیکنیشن ښاغلي مردخای بنونو په نوم د چا په وجه کې د اسرائیل د بدنامې زمانه ډیمون ایټمي ریاکټر راز پاس شوی و. دا د بهار د رنګینو او خوشبویو موسمو د مراکش نه یو عرب یهودي کډنغاړي د تل ابیب د استحکام غېږ له ځان رسوي. د ځان سره یو څه قطر ماشوم وړوکی بیایي په دې ارمان چې دا بچی د تل ابیب د اسمان د مستقبل د کمرانۍ ځلنده ستوري جوړ شي. وخت تېرېدو دا بچی لکه د ګل لوړېده. پلار ورته ګوري خوشحالېږي او په زړه کې وایي زما بچی به ضمانت زما د وینې ګرځي. دی به د خپل یهودیت د غاړې هار جوړېږي. دی به د هر موسی په لاره کې خندان جوړوي. دغه بچی د مردخای په نامه یادېده. پلار په راستۍ د جوهري مکتب په سوري کېنو. وی بچی تا به تدبیب له زه سوغات ورکوم. وی بچی تا باندې به زه د زرې زړه څیرمه. بچی د هینو مشکلات پر تګلارې نه وو. په هر ډګر یې قدمونه کامیابۍ ښکلول. د کار چینجي و شپه ورځ یې په ځان یې وکړي. د خپل بابا د ارمانونو ترجمان جوړېده. او اخر دا چې ورځ ته تدبیب په کار شو. د اور او نور په سور دوزخ کې له ډیمونه پرېوت. اور یې ویشه اور یې کره اور بندول لګیا وه. د خپل بابا وفاداري یې تلبیب ته ښوله. د اسرائیل د تحفظ او آبادۍ په خاطر د زندګۍ هر لمحه یې په شمون شیندله. د زندګۍ داسې ناویاته سهولت نه و چې د مردخای په وجود پورې لیو شوی نه و. لاس یې بټن ته د ډیمونه د هر راز رسوو. هر نقشه یې د هر بم په ډېره غور کتا. ټول زهریله مواد یې زر زر د نظره تېر کړه. د اسرائیل د ارادو جرړې یې ولیدلې. دغه یې ولیدې د هرې ورلهیلې بلا. د جوهري قیامت منحوس تصویر یې مخې ته شو. ضمیر یې ناڅاپه شیبلې تبې ونیولو. وی یهودي سړي خو بیا د عرب وینه یم. د ستر عرب د هر انسان په ککرۍ مې قسم. نور به دا راز د تلبیب په زړه کې ونه ساتم. نور به دا اور په دې وردو دشتو کې ونه کرم. راز یې اوچت که په هوا لکه مارغه والوته. ډېر په مستۍ د ولایت په ساحل کې چورلېده. څه تصویرونه څه نقشې وې نور بلا مواد وو. وی ایډیټره واخله نن ځان له مقام جوړ کړه. وی ایډیټره واخله نن ځان له مقام جوړ کړه. دا داسې راز ایډیټره لږ په غور واوره. په مخ ته ځمکې کې دا څومره کپرې وینې ته. د دغه ټولو کپرو په خاموشۍ مې قسم واحد یو زه یم اشنا چې سر مې ډس کړی دی. نه جاسوسي کوم نه چا اشاره راکړې. د خپل ضمیر د ارارات د سره چغه وهم. دا د ډیمونه په لډون کې چې کوم اور پروت دی دا چې عرب نه سالم انسانیت قاتل دی. دا د نجف په سینه سره د انتشار نه نګې. دا چې عرب نه سالم انسانیت قاتل دی. دا د نجف په سینه سره د انتشار نه نګې چې سیرل څه چې ورله لاس قدرې وړلی نه شو. دا چې مدام چې سیرل څه چې ورله لاس قدرې وړلی نه شو. دا چې مدام د امن لارو کې څټو کوي چې د شمول وینه کې څه داسې رزیل ملاب دی چې د سالم انسانیت په تباهۍ تیار دی. دغه بچی د دغه جرم د پاداش په خاطر نن هم په تورو تنګو باندې چالیدلی نه دی. دا د ایټلي د سمندر اغوا شوی انسان نن هم د امن په خاطر د وخت په دار زنګېږي. د زما د ځمکې د ضمیر د خاریي وګړو د قلمونو خاوندانو په رڼا مینو دا پیټې صرف په اوږو د مردخای نه دی. دا د سالم انسانیت په اوږو بار پروت دی. نن د بغداد په لړمانه کې ښخ شوی چاړه د دې ثبوت دی چې په خپلو خپو څوکونه درېږي. نن د تهران د مضافاتو نه تاو شوې کرښه د انساني اظهار د ژبې سر د سکور وړل دي. نن د کابل په ګلدرو د اور باران ورول دنیا ته ښود دي چې آداب د غلامۍ څنګه وي. نن د کهوټ او بچاني خلاف جوړ شوی سازش داسې به ډېر ډاکټران وتړي د خپلو لاسونه. داسې به ډېر ډاکټران وتړي د خپلو لاسونه. په یو دېرشم کې د سپین کور خلکو دا زهر توی کړه. د خدای په ذات مې د قسم وي که چا چون کړي وي. دوه پنځوسم کې د ماسکو بشو میدان ته ټوپ کړه. بهانه یې دا وه چې د امن تقدس به ځای شو. ای د دنیا د امن لوی دا وګیرو خلکو د سړیتوب نه چېرته ډېر وروسته بل مخلوقه که ایټم بم چېرې د امن علامت نه ګڼې بیا د وینونو مردخای سوال جواب غوښتی دی. که جوهري قیامت سازي د زندګۍ قتل دی نه بیا خو ډیمونه کې محشر نه محشرونه پټ دي. د دې سدی د حق د انسان د امن په درشل ولاړ دی. د دې سدی انسان د امن په درشل ولاړ دی. د دې څلور پنځه اربۍ آبادۍ په خاطر د ځمکې دا کوټره د امن بهارونه غواړي. که داسې نه وي نو بیا دا د زندګۍ اواز دی.
कदा से नहीं नो प्यादे दादा नो प्यादा जिंदगी आवाज दे कि इंसानान इंतशार